سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې د چابهار د بندېدو سره دا ګونګوسې روانې دي چې چابهار که دا ځل جګړه هم ختمه سي نو هغه پخوانی چابهار به نه اوسي او هغه پخوانی تجارت به نه اوسي چې هند به د ایران له لارې افغانستان ته لیږله او دا امکانات شته چې چابهار د افغانستان په مخ باندې هم بند سي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې د چابهار د بندېدو څومره امکانات شته او که بندېږي په څه اساس باندې بندېږي، ولې دا حالت ته ورسېده چې ایران او هند خبره دې ځای ته ورسي چې نور چابهار باید بند سي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرې شو. دا 2 اونۍ مخکې په هند کې یو نظامي پریډ و چې په دې کې ډېرې هیوادونو ونډه اخیستې وه. په دې کې هغه سمندري بیړۍ هم وه، په دې کې نظامي قوتونه هم وه، هر هیواد یو یعنې داسې ووایم چې یو نړیوال نظامي نندارتون و. هر هیواد خپل نظامي مواد یې راوړي وو چې تر څو هلته مارکیټونه پیدا کړي او ځان ته تجاران پیدا کړي تر څو د دوی نظامي تجهیزات واخلي. چې دا مخکې په امارات کې هم ترسره شوي چې هلته د هند یو الوتکه هم ولیدله او دا د نړۍ په هر هیوادو کې کېږي تر څو هغه د هیوادو دفاع وزارتونه ولاړ شي او هلته د کمپنیانو څخه ځان ته د دفاعي سیستمونه واخلي او دفاعي تجهیزات واخلي. په هند کې چې کوم نندارتون جوړ شوی او کوم نظامي پریډ جوړ شوی ایران هم په دې کې ګډون کړی و. ایران خپل یو نظامي بیړۍ هڅولې وه چې دا د ایران تر ټولو قوي او په لوړ استندر په لوړ ټکنالوژي باندې او ډېر نږدې وخت کې دا جوړه شوې وه او ایران خپل په دغه یو نظامي بیړۍ باندې بیخي نازېدلو او چې ویل چې دا د نړۍ په ټولو استاندردونو باندې برابره کښتۍ ده. هغه یوړه هند ته یوړه او هلته چې یوړه د هغه سره حدوداً 130 تنې سپرلۍ هم وه، نظامي چارواکي هم وه تر څو په هغه پریډ کې شرکت وکړي او ګډون وکړي. دا چې کله هم هلته رسېدلې وه د هند نظامي چارواکو د دې هرکلی هم کړی و خو د دې ټویټونه هم وسوه او ډېرې خبرې هم وسوه او د دې تود هرکلی وسو. خو چې کله هم دا پریډ خلاص و دا وار کې چې هماغه نظامي بیړۍ د داسې څخه راتله د هند څخه راتله مخ پر ایران باندې په سریلانکا کې د امریکا یو اوبتل لخوا دا وویشتل سوه او هغه نسکور سوه، هغه مکمله په اوبو کې ډوب سوه. په دې ډوبېدو سره 130 کوم سپرلۍ چې وه په دې کې 20 کسان که 10 کسان د سریلانکا نظامي سمندري ځواکونو دا یې وایستله، دا یې وساتله او پاته دا 90 او 80 کسان چې پکې کې پاتې شوي وه هغه ټوله ترې تم. دا د ایران دپاره یو ډېر خطرناکه خبره وه او دا د ایران دپاره بلکل یو دردونکې خبره وه. هند په هماغه موضوع باندې ویله چې یاره دا زموږ شخصي کار نه دی، موږ په دې باندې هېڅ تړاو نه لرو، دا یو نظامي پریډ و ایران راغلی شرکت یې کړی دی، دا چې د ایران ورسره د امریکا سره دښمني وه موږ په دې باندې none of our business دا په موږ باندې هېڅ تړاو نه لري، دا موږ باندې. نو دلته ایران د دوی څخه ډېر خپل خفګان راڅه کړو چې ایران ویله چې حتی هند موږ سره یو خواخوږي هم کړې نه ده او دا کوم زموږ ځواکونه چې هلته وژل شوي وه د دغه په رایستلو کې هم مرسته کړې نه ده او هند خپل چوپه قدم ورکړی و. دا ځکه په چوپه ورکړی و چې هند د اسرائیل سره خپل تعلقات اوس دې ورځ کې نږدې ښه کوي او د امریکا تر خبرو نه تېرېږي او حتی کله بله ورځ کې امریکا وویل چې ما د دې شوز دپاره اجازه ورکړې ده چې ولاړ خپل تیل واخلي. نو هند د غربي هیوادو په اشاره باندې شوري او د ایران دپاره هېڅ غم شریکي ونه کړه. ایرانیانو څه وکړه؟ ایرانیانو هم چې کله د هرمز تنګی وتړله په دا بله ورځ کې د هند یوه کښتۍ کوښښ کول چې تېره سي، په هماغه ورځ کې دا بیړۍ وواله او د تیلو کوم ذخیره لویې بیړۍ چې وه هغه د هرمز په تنګي کې ډوبه سوه او د سره د سپرلیو ټوله په شي کې ووژل سوه او نه هم ایران ورسره مرسته وکړه او په ورته اقدام یې د هند په مقابل کې هم ترسره کړلو. اوس د ایران او د هند په منځ کې دلته تاوتریخوالی اوج ته ورسېدل او د دوی هغه سیاسي ملګرتیا چې پخوا وه هغه ملګرتیا لږ ترینګله سوه او بې خونده سوه. ایرانیانو خبره وکړه چې نور موږ د هند سره چندانې اړیکې نه لرو، خو دا خبرې ډېرې سړې سوې او په ورته وخت کې د جګړې له امله چابهار هم بند دی. د چابهار د بندېدو سره اوس د ایران او د هند په منځ کې ترنګلتیاوې ډېرې سوي دي. هند تېره ورځ کې اعلان وکړ چې زموږ 2 دانې
د تیلو بیړۍ چې وه هغه ایران ایله کړې دي او دا زموږ د تعلقاتو د ښه والي څرګندونه کوي چې موږ د ایران تعلقات برته سره جوړ شوي دي مګر برته واشنګټن پوسټ اعلان وکړ چې نه اند د ایران یو څو بیړۍ چې مخکې نیولې وه هلته ځان سره ساتلې وه د هغه په بدل کې د هند او د ایران بیړۍ هیله کړي دي او د هند بیړۍ ایران هیله کړي دي یو تبادله شوې ده دا د یو ستراتیژیک ملګرتیا پیغام نه دی او دا یو پټ معامله شوې ده او دا برته هماغسې ښکاري چې د هند او د ایران کوم ملګرتیا چې هغه بې خونده تر اوسه پورې پاته ده که دغه حالت دوام وکړي نو که سبا ورځ کې هند برته خپل داسې جوړیږي نو دا به پر چابهار باندې اثر واچي کې نشي اچولی دا ورځ کې ډېرو هلکانو ویډیوګانې جوړ کړي وو چې چابهار په ختم سو د هند داسې ګوره دغسې حالاتو کې هر هېواد خپل مجبوریتونه لري داسې نه ده چې هند د ایران سره دښمني وکړه او ایران وایي چې یاره ما هم دښمني وکړه خپل سفیران راوکړ بله موضوع ختمه شوه نه په داسې موضوعاتو کې هر هېواد خپل ستونزې ګوري خپل تشویشونه ګوري یعنې دوی د مقابل لوري ته هم دا ښیي چې دا مقابل لوري هم مجبور وي یعنې که اوس سبا ورځ کې جګړه ختمیږي د هند سره ایران خپل دښمني نه کوي ځکه چې ایران پوهېږي چې زما تیل دپاره ښه مارکېټ دی زما د تجارت دپاره ښه مارکېټ دی هند ډېر نفوس لري ولې زه دې سره خوابه دی نو دا یو کښتۍ چې ده دا څومره بعضې پوځیان چې وژل سوي دي د دې لپاره هم خبره ده چابهار باندې کوم اثر نه اچوي دا کوم ورځ کې دا ویډیوګانې راپور شوي چې هر چابهار بند شو نه چابهار برته فعاله کېږي ایران خپل اړیکې د ایران سره نه بندوي ځکه چې نه بندوي چې د دوی لپاره لوی مارکېټ دی او دا ایران هم بعضې مجبوریتونه احساسوي چې هند مجبوره دی د غربي هېوادو په مقابل کې چوپ پاتې شي که نه اوسي پاتې د دې 1 میلیارډ نفوس ګډوډي او هلته ستونزې ورته جوړوي نو ایران دا مجبوریت احساسوي د دغه مجبوریتو په حساب باندې د هند او د ایران چې کوم ملګرتیا د هغه نه خرابېږي او دا کوم کښتۍ چې ترې تم شوې ده هغه هم په مقابل کې ایران جواب یې ورته ورکړو ایران د دوی کښتۍ هم غرق کړه دوی هلته کښتۍ غرق کړه دا مشکلات سره حل شوه نو د راتلونکي دپاره چې پر چابهار باندې اثر واچي د دې حسرات دومره نه لیدل کېږي او چابهار به دوام پیدا کړي دا و د نن ویډیو هیله مند چې تاسو ته لاس کړو تر بیا هم په لاس سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه